د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 2 اونۍ له مخه د پاکستان او ایران په بارډر کولګان سیمه کې له 280 یا 300 افغانانو پورې د ویستل کېدلو خبرونه خپاره سول، او ډیرو خلکو دا وویل چې دغه دروغ ده، او ډیرو دا وویل چې دا پیښه سوې ده، یعنی طالبان په دغه پیښه باندې خاموشه دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله دا تایید کړی دی چې په دغه پیښه کې څو کسان مړه سوي دي او څو کسان په دې کې ژوبل دي، او د دې پیښې پلټنې لا هم روانې دي. تاسو یې ور دا ویډیو وګورئ. د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل سوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه سوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې سوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د 2 تنو شهیدانو جسدونه او 34 تنه د پیښې عیني شاهدان چې یو شمېر یې ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال سوي دي. یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي چې هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ سوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې په دې کې د طالبانو ویان مرستیال حمدالله فطرت په خپله دا تایید کړې ده چې په هغه وختونو کې 2 اونۍ له مخه طالبانو خپل یو پلاوی جوړ کړ چې دا به ځي ایران ته د دغې پیښې چانبین، یعنې د دغې پیښې معلومات به کوي. نو د دوی د معلوماتو مطابق چې په هغه کې 2 کسان مړه سوي دي او تر 34 کسانو پورې هغه زخمیان دي. د افغانانو دعوه چې طالبان دې لاړ سي، هلته دې د دې پیښې تایید وکړي، د دغې پیښې پلټنې دې وکړي چې دا پیښه سوې ده یا نه ده سوې. نو دغه پیښه طالبانو اوس تایید کړې ده چې په دې کې 2 کسان مړه دي، 34 کسان په دې کې زخمیان دي، او د دغې پیښې پلټنې چې دي هغه لا نه دي بشپړه سوي. د دغې پیښې پلټنې لا هم روانې دي. نو په دغه کې ډیری افغانان داسې وو لکه جنرال موبین، دغسې نور د سوشل میډیا د طالبانو فعالان. هغو دا ویل دا پیښه دې موږ ته ثابته کړي، نو بیا به موږ دا ومنو چې یاره د دې خلاف اکشن پکار ده چې موږ یې واخلو. نو اوس خو دغه پیښه هم ثابته سوله. اوس که جنرال موبین وي که دغسې نور خلک وي، هغو ته پکار ده چې د دې پیښې په اړه باندې اکشن واخلي. ولې لاول دوی دا خبرې کولې چې دا پیښه نه ده سوې. اوس د طالبانو خپل پلاوي، د طالبانو خپل ویان، د طالبانو خپل حکومت دا تایید کړه چې دا پیښه سوې ده. نو د ډیری افغانانو نه د طالبانو زړونه زیر سوي وو چې یاره دا په موږ پسې درواغ وایي، دا پیښه نه ده سوې، دا په دې حکومت باندې یو تور لګوي. نو هغو افغانانو ته مو اوس سکون میلاو شو چې دا پیښه په حقیقت کې سوې ده. باید اوس طالبانو ته پکار ده چې د دې پیښې اکشن واخلي او د دغې پیښې په خلاف باندې د ایراني حکومت ته جواب ورکړي. نو دغه نننۍ ویډیو وه د افغانانو په اړه باندې، کوم چې په کولګان سیمه کې ډیری افغانان شهیدان سوي وو، اول ته ډیری افغانان زخمیان سوي وو. نو د طالبانو حکومت دا هم ویلي دي چې د دغې پیښې چارې لا نه دي بشپړه سوې او د دې لپاره لا هم کار روان دی. نو د طالبانو حکومت لپاره پکار ده چې د دغې پیښې اکشن واخلي، ځکه دا ډیری افغانان دي چې په دغه ایران کولګان سیمه کې شهیدان سوي دي، هلته زخمیان سوي دي. نو نننۍ ویډیو وه زموږ د دې په باره کې چې د طالبانو ویان مرستیال حمدالله فطرت دغه تایید کړله چې دغه پیښه واقعا سوې ده. نو هغه افغانان چې په سوشل میډیا باندې اواز اوچت کړ، هغه افغانان چې طالبانو ته یې وویل چې د دې پیښې بشپړه معلومات یې واخیستلی شي، هغو رنګ راوړی طالبان لاړه هغلته د دې پیښې چانبینې وکړئ، د دې پیښې لپاره یې پلټنې وکړلې، او دغه ریزلټ یې راوایستو چې په دې کې 2 کسان مړه دي او 34 کسان په دې کې زخمیان دي، او دغه چارې لا نه دي بشپړه سوي. نو دوستانو، د دې په اړه باندې تاسو کم نظر دی او طالبانو ته څه پکار دی چې باید څه وکړي؟ دغه پیښه خو طالبانو حکومت اوس خپله ومنله چې دغه پیښه واقعا سوې ده.